الملک مکی صورت دی او 10 آیتونه لري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله ته پناه وړم له رټل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر رحم کوونکی الله په نامه. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هغه ذات د لوړ شان والا دی چې ټوله پاچاهي یې په لاس کې ده او هماغه په هر څه بشپړ واکمن دی. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. هغه الله چې مرګ او ژوند یې د دې لپاره پیدا کړي څو تاسې وازموي چې کوم یو مو په عمل کې ډېر غوره دی او هغه برلاسی ډېر لورونکی دی. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. هغه چې اسمانونه یې لاندې باندې پیدا کړي ته به د رحمان خدای په پیدایشت کې هیڅ خلل یعنی بې نظمي ونه مومې. بیا وګوره آیا څه نیمګړتیا وینې؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. او بیا دوزلی سترګې ورواړوه راواړوه پایله به دا شي چې نظر به دې ستومانه نامراده بیرته راوګرځي. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. او بشک مونږ تاسې ته نږدې آسمان په څراغونو سینګار کړی او هغه مو د شیطانانو د ویشتلو ذریعې ګرځولې او دوی یعنی شیطانانو ته مو د دوی د کفر له امله آخرت کې د بل اور عذاب چمتو کړی. وللذین كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. او کوم کسان چې په خپل رب کافر شوي هغو لپاره د جهنم عذاب دی او هغه د ورتګ ډیر ناکاره ځای دی. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. کله چې دوی پکې وغورځول شي نو غړمبېدل به یې واوري او هغه به داسې خوټیږي لکه نږدې وي چې له ډېرې غوسې وچوي. هر کله چې د کافرانو کومه ډله پکې وغورځول شي نو د هغه ساتونکي به پوښتنه ترې وکړي چې آیا کوم ویرونکی نه و درغلی؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. دوی به ووایي هو مونږ ته ویرونکی راغلی و خو مونږ هغه دروغجن وګاڼه او ومو ویل چې الله له احکامو هیڅ شی نه دی را نازل کړی تاسې د لوی ګمراهۍ نه پرته بل څه کې نه یاست. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. او پرښتو ته به دا هم ووایي چې که مونږ اورېدلی یا پوهېدلی نن به مونږ دوزخیانو کې نه وو. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. نو همداسې به دوی په خپله ګناه اقرار وکړي نو لعنت دې وي پر دوزخیانو. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير.
بل لور ته بېشکه کوم کسان چې په غیب خپل رب نه ویریږي هغوی لره بخښنه او ستر اجر دی. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. تاسې پټې خبرې وکړئ یا یې ښکاروئ، هغه آن د زړونو په رازونو هم خبر دی. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. آیا هغه ذات به نه پوهیږي چې هر څه یې پیدا کړي دي؟ حال دا چې هغه په باریکیو پوه او ښه خبردار دی. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. دی داسې لورونکی ذات دی چې تاسې ته یې ځمکه ایل کړې، نو تاسې د هغې په څنډو یا لارو کې وګرځئ او د هغه له روزي وخورئ او په یاد ولرئ چې هماغه ته مو بیا ژوندي راپورته کېدل دي. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. آیا تاسو له هغه ذات نه چې په اسمان کې دی بېغمه یاست چې په ځمکه کې به مو ښخ کړي او یو دم هغه ځمکه وجړه کیږي؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. او که تاسې له دې بېغمه یاست چې هغه ذات به چې په اسمان کې دی پر تاسې کاڼي اورونکی باد راوالوزوي، بیا به وپوهیږئ چې زما ویرول څنګه دي. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. او له دوی مخکې چې کوم خلک وو هغوی هم رسولان دروغ ګڼلي وو، نو بیا زما عذاب یا نیول څنګه وو؟ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. آیا دوی خپل د پاسه مرغان وزرونه غوړونکي او راټولونکي نه دي لیدلي؟ له رحمان خدای پرته بل څوک په هوا کې نه نیسي، بېشکه هماغه په هر شي ښه لیدونکی دی. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ. آیا د رحمان خدای پرته بل څوک دی چې ستاسې لپاره لښکر شي او ستاسې مرسته وکړي؟ کافران پرته له غولېدو بل څه کې نه دي. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ. که هغه یعنی الله خپل روزي بند کړي نو بل څوک دی چې تاسو ته به روزي درکړي؟ په اصل کې دوی یعنی کافران په سرغړاوي او نفرت کې خښ ننوتي دي. أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. آیا څوک چې پړ مخې روان وي ښه لار موندونکی دی او که هغه چې سم برابر په نیغه لاره ځي؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ووایا هماغه الله دی چې تاسې یې پیدا کړئ او غوږونه، سترګې او زړونه یې درته جوړ کړل، خو تاسې لږ شکر باسئ. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ورته ووایه هماغه الله دی چې تاسې یې په ځمکه کې خپاره کړئ او د هماغه لور ته به ورغونډ کړی شئ.
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين او دوی وایي دا وعده به کله وي که تاسې رښتیني یاست. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. ورته ووایه دا علم خو یوازې الله سره دی او زه خو ایله یو څرګند ویرونکی یم. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. بیا چې دوی هغه یعنی د قیامت عذاب نږدې وویني د کافرانو مخونه به بدرنګه شي او به ویل شي دا هماغه څه دي چې تاسې یې غوښتنه کوله. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. ورته ووایه ما خبر کړئ که چیرې الله ما او زما ملګري هلاک کړي یا رحم را باندې وکړي نو په دواړو صورتونو کې به بیا کافرانو ته له دردناک عذابه څوک خلاصون ورکړي. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. ورته ووایه هماغه رحمان دی چې موږ پرې ایمان راوړی او پر هغه متوکل کړی نو تاسې به ژر وپوهیږئ چې څوک په ښکاره بېلارېتوب کې دي. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ورته ووایه ما ته خبر راکړئ چې که یو سهار ستاسو اوبه چې په کوهیانو کې دي ښکته ننوځي بیا به څوک روانې اوبه درته راولي. القلم مکی صورت دی او 52 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نامه پیل کوم چې پر ټولو مهربان ډیر لورونکی دی. نون والقلم وما يسطرون. نون اے رسوله قسم دی په قلم او په هغه څه چې دوی یعنی په رښتیا لیکي. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. چې ته د خپل رب په فضل سره لیونی نه یې هغه چې کافران یې وایي. وإن لك لأجرا غير ممنون. او بشک ستا د پاره د دین د احکامو پر رسولو خامخا نه ختمیدونکی اجر دی. وإنك لعلى خلق عظيم. او ته یقینا د غوره اخلاقو په لوړه درجه کې. فستبصر ويبصرون. نو د کافرانو په خبرو مه غمژن کیږه ژر به ته هم وګورې او دوی به هم وګوري. بأيكم المفتون. چې ستاسو کوم یو په لیونتوب اخته دی. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. یقینا هماغه ستا رب په هغه چا ښه پوه دی چې له لارې یې اوښتی او هماغه په لارموندونکو هم ښه پوه دی. فلا تطع المكذبين. نو له دې وروسته هم د دروغ ګڼونکو مه منه. ودوا لو تدهن فيدهنون. دوی غواړي چې ته نرمي وکړي نو دوی به هم نرم شي. ولا تطع كل حلاف مهين. او ما د هر قسم خور سپک سړي خبره منه. هماز مشاء بنميم. چې
پیغور ورکوونکی د خبرو وړونکی راوړونکی دی مناع للخير معتد أثيم د نیکۍ اصارونکی تیری کوونکی بدعمله دی عتل بعد ذلك زنيم بدخویه یا فاحش او لدی ټول وروسته حرمونی هم دی أن كان ذا مال وبنين یوازې په دې خبره منل نشایي چې هغه د مال او زامنو څښتن دی إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين کله چې زموږ آیاتونه ورته اورول کیږي وایي دا د پخوانیو نکلونه دي سنسمه على الخرطوم مونږ به ژر پر شونډک داغ ورکیږدو إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين یقینا دوی یعنی مکی ولا مداسی و ازمیل لکه هاده بند څښتنان مو چې ازمیلی وو هغه مهال چې دوی قسم وکړ چې خامخا به سهار وختي میویش کوي ولا يستثنون او ان شاء الله ونویل فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون نو ستا د رب لخوا په داسې حال کې یو راتاویدونکی اپت پرې راغی چې دوی ویده وو فأصبحت كالصريم نو هغه باغ د ریبلې کښت غوندې شو فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين بیا یې سهار یو بل ته نارې کړې چې که د میوې راټولوونکي یاست نو خپل کښت ته به وختي ځئ فانطلقوا وهم يتخافتون نو روان شول او پټ پټ سره غږېدل ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين چې ګورئ نن دی یو مسکین هم باغ ته نه درننوځي وغدوا على حرد قادرين او سهار وختي د مسکین په ایسارولو خبر لاسی روان شول فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون خو چې ورسېدل او باغ یې ویجاړ ولید ول خامخا مو لار غلطه کړې بیا یې لږ وروسته وویل نه بلکې موږ لکه چې بې برخې شوي یو قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون تر ټولو منځني یعنې غوره یې ورته وویل ما نه درته ویل چې ولې تسبیح نه وایاست قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين نو ټول وویل زمونږ رب لره پاکي ده یقینا مونږ ظالمانو فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون بیا یو بل ته مخامخ شول سره ملامتول یې قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون بیا ټول سره یو شول ویې ویل زمونږ پر حال افسوس دی بېشکه مونږ ناړامه شوي وو ښایي زمونږ رب د دې باغ بدل کې تر هغه ښه باغ راکړي مونږ د خپل رب لور ته ورګرځېدونکي یو كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون عذاب هم داسې وي
او د آخرت عذاب لدی هم لا ډیر لوی دی خو کاش کې دوی پوهېدلی إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم بېشکه متقیانو د پاره یې له خپل رب سره له نعمتونو ډک جنتونه دي أفنجعل المسلمين كالمجرمين نو آیا موږ به مسلمانان د مجرمانو په څیر کړو ما لكم كيف تحكمون څه در باندې شوي دا څنګه فیصله کوئ أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون آیا تاسې سره کوم کتاب دی په هغه کې دال ولئ چې ستاسې دپاره هلته حتما څه چې خوښوئ هماغه دي أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون یا تاسې لره تر قیامته پر موږ دا ژمنې دي چې ستاسو دپاره به هماغه څه وي چې تاسې خپله یې پرېکړه کوئ سلهم أيهم بذلك زعيم ای رسوله ویې پوښته چې کوم یو یې په دې خبره ضامن دی أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين یا د دوی څه شریکان دي چې ذمه یې وهلې نو خپل شریکان دي راولي که دوی رښتیني وي يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون په کومه ورځ چې پونډۍ لوڅه او دوی سجدې کولو ته وبلل شي نو بیا به یې نشي کولی خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون سترګې به یې ټیټې او ذلت به پرې خپرېدونکی وي دنیا کې هم دوی سجدې ته بلل کېدل کله چې دوی روغ رمټو فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون نو ای رسوله ته ما او هغه څوک سره پرېږده چې دا خبره دروغ ګڼي موږ به یې داسې په کرار راونیسو چې دوی به نه پوهیږي وأملي لهم إن كيدي متين او زه دوی ته مهلت ورکوم یقینا زما تدبیر ډیر پوخ دی أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون آیا ته څه بدله ترې غواړې چې دوی د تاوان د پیټې لاندې درانه شوي أم عندهم الغيب فهم يكتبون یا له دوی سره د غیب علم دی چې دوی یې لیکي فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم نو د خپل رب حکم ته صبر کوه او د کب والا یعنی یونس علیه السلام غوندې مه کیږه چې نارې یې کړي او له غمه ډک شوی و لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم که د هغه د رب لخوا لورینه ور باندې نه وای شوي نو خامخا به ملامت او بدحاله په یو سپیره ډاګ ورزیدلی و فاجتباه ربه فجعله من الصالحين نو د هغه رب دی غوره کړ او له صالحانو څخه یې وګرځاو وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ او کله چې کافران دا نصیحت اوري نو نږدې وي چې په خپلو سترګو دې له ځایه وښویوي او وایي چې دی حتما لیونی دی وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
حال دا چې هغه خو د ټولو نړیوالو لپاره له یو نصیحت پرته بل څه نه دی. الحاقه مکی صورت دی او 52 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر رحم کوونکی الله په نامه. الحاقه د قیامت هغه پیښیدونکې ورځ. ما الحاقه هغه پیښیدونکې ورځ څه ده؟ وما أدراك ما الحاقة او ته څه خبر کړي چې هغه پیښیدونکې ورځ څه ده؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة. سمودیانو او عادیانو هغه ناڅاپي ټکه دروغ وګڼله. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. نو سمودیان په یوه بې حده سخته پیښه هلاک شول. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. او عادیان په یوه سخته سړه سیلۍ تباه شول چې الله هغه 8 شپې او 8 ورځې ورباندې ګمارلې وه پرله پسې. نو که ته هلته وي دا خلک به دې پکې داسې پرېوتي لیدل لکه چې د کجورو راسته ډډونه وي. فهل ترى لهم من باقية. نو آیا اوس د دوی څوک پاتې شوي ویني؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. او فرعون او څوک چې له هغه مخکې وو او د لوط علیه السلام نسکور شوو کلیو هم داسې ګناه کړې وه. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. چې هغوی د خپل رب له رسوله سرغړونه وکړه نو بیا هغه یعنی الله راونیول په سختو رانیولو سره. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. بېشکه کله چې اوبه ډېرې توپانې شوې نو موږ تاسو په بیړۍ کې سپاره کړئ. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. تر څو دا پیښه ستاسو لپاره یو درس وګرځو او یاد لرونکي غوږونه یې په یاد ولري. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. نو کله چې یو ځل په شپېلۍ کې پوکړی شي. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. او ځمکه او غرونه پورته کړی شي او په یو ګزار میده میده کړی شي. فيومئذ وقعت الواقعة. په هماغه ورځ به پیښیدونکې را پیښه شي. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. او آسمان به وچوي نو په هغه ورځ به هغه کمزوری ویجاړ وي. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. او ملائکان به په څنډو باندې وي او ستا د رب عرش به په هغه ورځ 8 ملائکو پر ځانو د پاسه بار کړی وي. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. په هغه ورځ به تاسې داسې ور وړاندې کړی شئ چې ستاسې له عمله به هیڅ راز پټ پاتې نه شي. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. نو د چا عمل نامه چې د هغه په خلاص ورکړل شوه وای به ای خلکو واخلئ زما عمل نامه ولولئ. زه پخوا لا پوهېدلم چې زه خپل حساب سره مخامخېدونکی یم.
فهو في عيشة راضية نو بیا به هغه په خوشحاله ژوندانه کې وي في جنة عالية په هغه لوړ جنت کې قطوفها دانية چې میوې به یې لاس ته نږدې وي كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ورته ویل کېږي به ښه په خوند سره یې خورئ څښئ د هغو عملونو په بدل کې چې په تېرو ورځو کې مو وړاندې لیږلي وو وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه او د چا کړنلیک چې د هغه په کیڼ لاس ورکړل شي نو وایي به ارمان چې عملنامه مې له سره راکړی شوې نه وایي ولم أدر ما حسابيه او هیڅ خبر نه وایي چې حساب مې څه دی يا ليتها كانت القاضية کاش زما په مرګ زما خبره ختمه وایي ما أغنى عني ماليه مال مې هم څه رانه ایثار نه کړل هلك عني سلطانيه واکمني مې هم تباه شوه خذوه فغلوه د داسې کس په اړه به پرښتو ته وویل شي راوی نیسئ او غاړې ته یې زنځیر ور واچوئ ثم الجحيم صلوه بیا یې دوزخ ته ورننه باسئ ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه بیا یې په یو داسې زنځیر کې چې 70 لاسه یې اندازه وي وپیئ او دوزخ ته یې وغورځوئ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم یقینا هغه په لوی الله ایمان نه درلود ولا يحض على طعام المسكين او مسکین ته په خوړو ورکولو هڅونه نه کوله فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين نو نن دلته د هغه د پاره نه کوم دوست شته او نه له زو پرته څه خواړه لا يأكله إلا الخاطئون چې له ګناهګارانو پرته بل څوک نه خوري فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون نو زه قسم کوم په هر هغه شي چې تاسې یې وینئ او هغه چې نه یې وینئ إنه لقول رسول كريم چې بېشکه دا قرآن د یو عزتمن استازي وینا ده وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون او د کوم شاعر خبره نه ده خو تاسې بیخي لږ ایمان راوړئ ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون او نه د کوم کاهن یعنی تعلیق کتونکي یا غیب ویونکي خبره ده خو تاسې لږ نصیحت اخلئ تنزيل من رب العالمين دا د رب العالمین لخوا نازل شوی ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين او که بالفرض ده یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم لزانه موږ پسې څه خبرې جوړې کړې وای نو خامخا به موږ دی له ښي لاسه رانیولی وو بیا به مو د هغه د زړه رګ ترې غوڅ کړی وو فما منكم من أحد عنه حاجزين نو بیا به ستاسې هیڅوک له دنه د دې سزا راګرځوونکی نه وو وإنه لتذكرة للمتقين
او باور وکړي چې دا د متقیانو دپاره یو درس دی. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ او موږ ښه پوهیږو چې له تاسې نه څه کسان دروغ ګڼونکي هم دي. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ او دا قرآن داسې کافرانو ته د پښیمانۍ لامل دی. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ او دا یقیني حق دی. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ نو ای رسوله د خپل لوی رب د نامه تسبیح وایا. المعارج مکی صورت دی او 44 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نامه پیل کوم چې پر ټولو مهربان ډیر لورونکی دی. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع یو غوښتونکی د هغه عذاب غوښتنه وکړه چې پر کافرانو راتلونکی دی او هیڅوک ایسارونکی نشته. من الله ذي المعارج هغه د الله له لوري راځي چې د ختلو ټولو لارو څښتن دی. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة هغه ته ملائکان او روح په هغه ورځ ورخیږي چې اندازه یې 50,000 کاله ده. فاصبر صبرا جميلا نو ته صبر کوه، ښه صبر. إنهم يرونه بعيدا دا خلق خو هغه ورځ لري انګیري، ونراه قريبا خو موږ یې نږدې وینو. يوم تكون السماء كالمهل هغه عذاب به هغه ورځ وي چې اسمان ویلی شوی کلایي غوندې شي. وتكون الجبال كالعهن او غرونه ټکول شوی وړۍ په څیر شي. ولا يسأل حميم حميما او یو خوږ ملګری به بل خوږ ملګری نه پوښتي. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه حال دا چې هغوی به یو بل ته ورښول کیږي هم. مجرم به دا خوښوي چې د هغې ورځې له عذاب خپل زامن په بدل کې ورکړي. وصاحبته وأخيه او میرمن او ورونه یې وفصيلته التي تؤويه او خپل هغه کورنۍ چې دته یې پناه ورکوله. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه او څوک چې ځمکه کې دی هغه ټول بیا د دې په بدل کې دی له عذابه وژغوري. كلا إنها لظى نزاعة للشوى هیڅ کله داسې نشي کېدی. هغه خو داسې لمبه وهونکی اور دی چې د سر پوستکی باسي. تدعو من أدبر وتولى هر هغه څوک رابولي چې شای ګرځولې او مخ یې اړولی. وجمع فأوعى او مال یې راټول کړی او زیرمه کړی دی. إن الإنسان خلق هلوعا یقینا انسان ډیر کم حوصلې پیدا شوی. إذا مسه الشر جزوعا چې بدی ورورسی فریاد کوونکی وي. وإذا مسه الخير منوعا او چې ښېګڼه ورته ورسیږي نو بخیلي کوونکی وي. إلا المصلين خو هغه لمونځ کوونکي مؤمنان داسې نه دي. الذين هم على صلاتهم دائمون
هغوی چې پر خپلو لمنځونو تل ټینګ وي. والذین فی اموالهم حق معلوم او هغوی چې په مالونو کې یې ټاکلې برخه وي. للسائل والمحروم د سوالګر او سوال نه کوونکي بېوزلي لپاره. والذین یصدقون بیوم الدین او هغوی چې د جزا په ورځ باور کوي. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون او هغوی چې د خپل رب له عذاب ویریدونکي وي. ان عذاب ربهم غیر مأمون بېشکه چې د هغوی د رب عذاب د بېغمي شی نه دی. والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين او هغوی چې له ټولو خلکو د خپلو عورتونو ساتونکي وي پرته له خپلو میرمنو او مینځو یې چې دوی پکې ملامتېدونکي نه دي. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون خو څوک چې له دې پرته نور څه غواړي نو همغوی تیری کوونکي دي. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون او هغوی چې د خپلو امانتونو او ژمنو خیال ساتونکي دي. والذین هم بشهاداتهم قائمون او هغوی چې په خپلو شاهدیانو باندې ټینګ ولاړ دي. والذین هم على صلاتهم يحافظون او هغوی چې د خپل مانځه ساتنه کوي. اولئک فی جنات مکرمون دغه کسان به په جنتو کې عزتمن اوسیدونکي وي. فما للذین كفروا قبلك مهطعین نو ای رسوله دا کافران له څه عمله ستا په لور ځغلیدونکي دي. عن الیمین وعن الشمال عزین لخي او کین لوري ټولي ټولي. ایطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعیم ایا د دوی هر کس هیله لري چې نعمتونو والا جنت ته به ننویستل شي؟ كلا إنا خلقناهم مما يعلمون هیڅ کله به داسې ونه شي بېشکه دوی مو له یو داسې شي پیدا کړي چې دوی یې پیژني. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون نو زه قسم کوم د ختیځونو او لویدیځونو په رب چې موږ بالکل قادر یو على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين پر دې چې د دوی بدل کې تر دوی غوره خلک راولو او موږ بایلونکي یعنی عاجز نه یو. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون نو پرېږده یې چې خپلې ناندرۍ او لوبې کوي تر دې چې خپلې هغې ورځې سره مخامخ شي چې لوز یې ورسره کیږي. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون هغه ورځ چې په منډه به له قبرو راوځي لکه د بوتانو درشلو ته چې ورځغلي. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون سترګې به یې ټیټې او ذلت به پرې راخپور وي
دا هماغه ورځ ده چې دوی سره یې وعده کېدله. نوح صورت مکی دی او 28 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر رحم کوونکی الله په نامه. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. مونږ نوح علیه السلام د هغه قوم ته ورلېږلی و چې خپل قوم دې وویروه مخکې له دې چې دردناک عذاب ورته راشي. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. نو هغه خپل قوم ته وویل ای زما قومه زه تاسو ته یو ښکاره ویرونکی رسول یم. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. چې د الله عبادت وکړي له هغه وډار شئ او زما خبره ومنئ. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. ستاسې ګناهونه به در وبخشي او تر یوې ټاکلې نیټې به مو وځنډوي. بېشکه هغه وخت چې د الله نیټه راشي نو بیا به نه ځنډیږي. کاشکې تاسې پوهېدلی. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. بیا نوح الله ته وویل ای زما ربه ما شپه ورځ خپل قوم ته د حق بلنه ورکړه. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. خو زما بلنې دوی ته له تیښتې پرته نور څه ورزیات نه کړل. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. او ما به چې هر کله دې دپاره رابلل چې ته بخښنه ورته وکړې نو هغوی به غوږو کې ګوتې واچولې، خپلې جامې به یې پر زانو راتاو کړې، خپلې خبرې ته ټمبول او ډېره لویي به یې کوله. ثم إني دعوتهم جهارا. بیا مې هغوی ته په لوړ غږ بلنه ورکړه. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. بیا مې په ښکاره ورته وویل او پټ پټ مې هم پوکړل. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. او ورته ومې ویل چې خپل رب نه مو بخښنه وغواړئ، هغه یقینا ډېر بخښونکی دی. يرسل السماء عليكم مدرارا. اسمان به ډېر اورونکی در باندې راخوشي کړي. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. او په مالونو او زامنو به ستاسې مرسته وکړي او باغونه او ویالې به درته پیدا کړي. ما لكم لا ترجون لله وقارا. بیا مې دا هم ورته وویل په تاسې څه شوي چې د الله د درناوي عقیده نه لرئ. وقد خلقكم أطوارا. حال دا چې هغه تاسې له څو مرحلو را پیدا کړي یاست. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. آیا نه وینئ چې الله په څه ډول لاندې باندې او اسمانونه پیدا کړي دي او په هغو کې سپوږمۍ روښانه او لمر ډیوه ګرځولی. والله أنبتكم من الأرض نباتا. او تاسې یې له ځمکې نه په یو خاص ډول راوټوکولی. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. بیا به مو بیرته هغې ته ورستانه کړي
او بیا به مو یو دم ترې وباسي. والله جعل لكم الأرض بساطا او الله ستاسې دپاره ځمکه فرش ګرځولې لتسلكوا منها سبلا فجاجا چې تاسې یې په ارتو لارو لاړ شئ. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. نوح وویل زما ربه دوی زما خبره ونه منله او د هغه چا متابعت یې وکړ چې مال او اولاد یې له تاوانه پرته نور څه نه دي ورزیات کړي. ومكروا مكرا كبارا او دوی ډیره لویه دسیسه جوړه کړې ده. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. او دوی وویل هیڅ کله خپل خدایان مه پرېږدئ او هیڅ کله ود، سواع، یغوس، یعوق او نصر مه پرېږدئ. دا د هغو بوتانو نومونه و چې دوی به لمانځل. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. او بېشکه دوی ډیر خلک بېلارې کړي دي او زما ربه ته هم دغو ظالمانو ته پرته له بېلارېتوبه نور څه مه ورزیاتوه. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. د همدې ګناهونو له امله اوبو کې لاهو شول او اور ته ننویستل شول. بیا یې ځان ته الله نه پرته څوک مرستندویان ونه موندل. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. او نوح وویل زما ربه له دې کافرانو یو هم پر ځمکه اوسېدونکی مه پرېږده. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ته که هغوی پرېږدي یقینا ستا بندگان بېلاري کوي او پرته له بد عمله او پوخ کافره بل څوک نه زېږوي. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. زما ربه ما ته بخښنه وکړې مور و پلار ته مې هغه چاته چې زما کور ته ایمان راوړونکی راننوتی او مؤمنانو نارینهو او ښځینهو ته او ظالمانو ته له هلاکته پرته بل څه مه ورزیاتوه. الجن صورت مکی دی او 28 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نامه پیل کوم چې پر ټولو مهربان دی ډیر لورونکی دی. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. اے رسوله ووایه ما ته وحی شوې ده چې د پیریانو یوې ډلې قرآن ته غوږ نیولی و بیا یې خپل قوم ته ورغلل ورته ویې ویل بېشکه موږ یو عجیبه قرآن واورېدی. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. چې سمې لارې ته ښوونه کوي نو ځکه موږ ومنئ او هیڅکله به خپل رب سره په عبادت کې یو شی هم شریک نه کړو. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. او دا چې زموږ د رب شان ډیر لوړ دی هغه نه څوک میرمن او نه څوک زوی نیولی. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. او دا چې زموږ یو پاگل به الله پورې ناحقه خبرې کولې.
وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا او بېشکه مونږ ګمان کړی و چې هیڅکله به الله پورې انسان او پیری دروغ ونه وایي. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا او دا چې د انسانانو څه کسانو به د پیریانو په څه کسانو پورې پناه اخیسته، نو په دې ډول یې د پیریانو ناړامي لا ورزیاته کړه. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا او دا چې انسانانو هم داسې ګمان کړی و لکه چې تاسې انګیرئ چې الله به هیڅوک بیرته راژوندی نه کړي. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا او دا چې موږ اسمان ته ورنږدې شولو نو هغه مو له سختو څوکیدارانو او سوځونکو ستورو ډک ولید. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا او دا چې پخوا به موږ د غوږ نیولو دپاره د هغه د ناستې ځایونو کې کېناستو، خو اوس چې څوک غوږ نیسي هغه د ځان دپاره یو څارو اورغورځونکی ستوری مومي. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا او موږ نه پوهیږو چې آیا د ځمکې اوسیدونکو ته د بدۍ اراده شوي او که رب یې سمه لار ورښول غواړي. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا او دا چې له موږ نه ځینې صالحان دي او ځینې مو له دې راکم، موږ بېلابېلې ډلې یو. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا او دا چې موږ پوه شو چې نه په ځمکه کې الله بېوسه کولی شو او نه یې بل ځای ته په تېښته کمزوری کولی شو. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا او دا چې موږ کله د هدایت خبره واورېدله ایمان مو پرې راوړ، نو څوک چې په خپل رب ایمان راوړي هغه بیا نه له تاواني کېدو ویریږي نه له ظلمه. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا او دا چې له موږ نه ځینې مسلمانان دي او ځینې مو اوس هم ظالمان دي، نو چا چې اسلام راوړ هغوی سمه لار وغوښته. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا او کوم چې بې انصافه دي هغوی به د جهنم خس خشاک وي. وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا او ای رسوله دوی ته ووایه چې ما ته دا وحی هم شوې ده چې که دا خلک په سمه لار برابر شي نو موږ به یې په ډېرو اوبو خړوب کړو. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا چې دوی پکې وازمایو او څوک چې د خپل رب له یاده مخ اړوي هغه به یې سخت عذاب ته ورننه باسي. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا او دا چې مسجدونه د الله دپاره دي نو الله سره هیڅوک مه رابلئ. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا او دا چې کله د الله ځانګړی بنده
یعنی محمد صلی الله علیه وسلم د هغه عبادت ته پاسید، نږدې و چې دوی یعنی پیریان سر په سر هغه باندې ورولویږي. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. ورته ووایه زه خو یوازې خپل رب رابلم او بل هیڅوک نه ورسره شریکوم. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. ورته ووایه زه تاسې ته نه د تاوان رسولو واک لرم او نه د خیر ښېګڼې. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. ورته ووایه ما د الله نه هیڅوک نشي خلاصولی او نه به هیڅکله پرته له هغه بل د پناه ځای ومومم. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. خو ماته چې د څه اختیار راکړل شوی هغه د الله له لوري تبلیغ او د هغه پیغامونه رسول دي، او څوک چې الله او د هغه رسول نه سر غړوي نو یقینا د هغه دپاره د جهنم اور دی، تل به په هغه کې اوسیدونکي وي تر ابده. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. او دا خلک تر هغو سرغړونه کوي تر څو هغه څه وویني چې وعده یې ورسره کیږي، بیا به وپوهیږي چې د چا ملاتړی کمزوری او څوک په شمیر کې ډیر کم دی. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. ورته ووایه زه نه پوهیږم څه چې تاسې سره یې وعده کیږي هغه به نږدې وي که زما رب هغه ته څه ډیره زمانه ټاکي. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. هغه په غیب عالم دی نو په خپلو غیبو هیڅوک نه خبروي. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. پرته له هغه استازي نه چې هغه یې د غیبو څه علم دپاره غوره کړی وي نو د هغه وړاندې وروسته هم ساتونکي څوکیداران روانوي. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ترڅو معلومه کړي چې د خپل رب پیغامونه یې صحیح رسولي دي او الله د دوی له هر څه نه راتاو دی او هر شی یې په شمار شمیرلی ساتلی دي. المزمل مکی صورت دی او 60 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر رحم لرونکي الله په نامه. یا ایها المزمل. ای په کمپله کې ځان غشتونکي. قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. د شپې لږ برخې پرته نوره برخه کې د عبادت لپاره پاڅېږه. د شپې نیمایي یا له نیمایي څه لږ کم کړه یا څه پرې زیات کړه او قرآن په کرار کرار ښه څرګند لوله. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. دا دی موږ پر تا یو دروند کلام نازلوو. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. بېشکه د شپې پاسېدل د نفس تابع کولو کې ډیر اغیزمن او قرآن لوستو کې ډیر مناسب دي. إن لك في النهار سبحا طويلا. یقینا ستا دپاره د ورځې اوږده بوختیا ده.
واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا او د خپل رب نوم یادوه او د هغه لور ته پوره ګوښی شه. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا هغه د ختیځ او لویدیځ څښتن دی، له هغه پرته بل خدای نشته، نو هماغه خپل کار جوړونکی ونیسه. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا او پر هغه څه صبر کوه چې دوی یعنی کافران یې وایي او په ښه شرافت سره ترې بیل شه. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا او ما او دغه سوکالی ولا دروغ ګڼونکي سره پرېږده او دوی ته لږ مهلت ورکړه. إن لدينا أنكالا وجحيما یقینا موږ سره درنی زولنی او بل اور دی. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما او په مرۍ کې نخلیدونکي خواړه او دردناک عذاب. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا هغه ورځ چې ځمکه او غرونه ولړزیږي او غرونه به د شګو خپره شوي ډیرۍ غوندې شي. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا اے دروغ ګڼونکو، بېشکه موږ تاسې ته هماغسې یو رسول پر تاسې د شاهد په توګه لیږلی لکه چې فرعون ته مو یو رسول لیږلی و. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا خو فرعون له هغه رسول نه سر وغړوی نو بیا مو په سختو رانیولو سره راونیو. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا نو که تاسې هم منکر شئ نو بیا به د هغې ورځې له هیبته څنګه ځان ساتئ چې ماشومان بوډاګان کوي. السماء منفطر به كان وعده مفعولا اسمان به پرې چاودونکی وي، د الله وعده پوره کېدونکې ده. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا یقینا دا نصیحت دی، نو د چا چې خوښه وي د خپل رب خواته دې لار ونیسي. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. اے رسوله، بېشکه ستا رب پوهیږي چې ته کله د شپې 2/3 برخو ته نږدې او کله نیمایي برخه یې او کله یې 3 برخه په عبادت دریږي او ستا له ملګرو نه هم یوه ډله داسې کوي او الله د شپې او ورځې سمه اندازه کوي.
هغه پوه دی چې تاسې وخت سم نشئ شمیرلی نو معافي یې درته وکړه. اوس نو چې له قرآنه څومره درته آسانه وي هغومره ولولئ. هغه ته معلومه ده چې په تاسې کې به ځینې ناروغان وي، ځینې نور به ځمکه کې سفر کوي، د الله فضل به لټوي، او څه نور به د الله په لار کې جنګیږي. نو چې له قرآنه څه درته آسانه وي هماغومره ترې لولئ او لمونځ ترسره کوئ، زکات ورکوئ او الله ته غوره پور ورکوئ. او کومه ښېګڼې چې تاسې یې خپل ځان ته وړاندې لیږئ هغه به الله سره مومئ. هماغه ډېر ښه او اجر یې ډېر لوی دی او الله نه بخښنه غواړئ. بېشکه الله ښه بخښونکی ډېر مهربان دی. المدثر مکی صورت دی او 56 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډېر مهربان ډېر رحم کوونکی الله په نامه. یا ایها المدثر، ای په جامه کې ځان غښتونکیه، قم فانذر، پاڅېږه او خبرداری ورکړه، وربک فکبر، او د خپل رب لویی بیان کړه، وثيابك فطهر، او خپل جامې پاکې وساته، والرجز فاهجر، او چټلۍ نه لرې اوسه، ولا تمنن تستكثر، او ښېګڼه په دې نیت مه کوه چې بدل کې زیات ترلاسه کړې، ولربك فاصبر، او د خپل رب دپاره صبر کوه. فإذا نقر في الناقور، نو کله چې په شپېلۍ کې پوکړی شي، فذلك يومئذ يوم عسير، بیا به هغه ورځ سخته ورځ وي، على الكافرين غير يسير، چې پر کافرانو به آسانه نه وي. ذرني ومن خلقت وحيدا، ما او هغه سره پرېږده چې یوازې مې پیدا کړ، وجعلت له مالا ممدودا، او بیا مې ډېر مال ورکړ، وبنين شهودا، او حاضر زامن، ومهدت له تمهيدا، او پراخه پراختیا مې ورکړه، ثم يطمع أن أزيد، خو بیا هم هیله کوي چې لا ور زیات کړم. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، هیڅکله نه، هغه خو زموږ د آیتونو دښمن و. سأرهقه صعودا، ژر به هغه په یوه سخت پیچومې وخېژوم. إنه فكر وقدر، هغه فکر وکړ او څه خبره یې جوړه کړه. فقتل كيف قدر، نو هغه دې تباه شي څنګه خبره یې جوړه کړه. ثم قتل كيف قدر، بیا دې تباه شي څنګه خبره یې جوړه کړه. ثم نظر، بیا یې وکتل، ثم عبس وبسر، بیا تریو او بړوس شو، ثم أدبر واستكبر، بیا یې استشا واړوله او کبر یې وکړ. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، بیا یې وویل دا له هغو کوډو پرته بل څه نه دي چې له پخوا نه را روانې دي. إن هذا إلا قول البشر، دا بل څه نه دي یوازې د بشر وینا ده. سأصليه سقر، الله فرمایي ژر به یې دوزخ ته ننباسم. وما أدراك ما سقر، او ته څه پوهیږي چې دوزخ څه دی؟ لا تبقي ولا تذر، هغه نه څوک پاتې کوي نه یې خوشي کوي. لواحة للبشر، د پوستکي سوځونکی دی. عليها 19، پر هغه 19 ملائکان ټاکل شوي.
وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. او موږ د دوزخ دا څوکیداران پرته له ملایکو بل څوک نه دي ټاکلي او د هغو شمیر مو هم یوازې د کافرانو دپاره ازمیښت ګرځولی تر څو اهل کتاب یقین وکړي او د مؤمنانو ایمان زیات شي او اهل کتاب او مؤمنان ته شک ونه کړي او د دې دپاره چې په زړه ناروغان او کافران ووایي چې الله په دې بیان سره څه غوښتي دي. په همدې ډول چاته چې الله وغواړي بېلاري کوي او چاته چې وغواړي هدایت ورته کوي او ستا د رب لښکرې له هغه پرته بل چاته نه دي معلومي او هغه یعنی دوزخ بل څه نه دی مګر د بشر دپاره یو نصیحت. کلا والقمر واورئ قسم دی په سپوږمۍ واللیل اذ ادبر او په شپه چې کله بیرته وګرځي والصبح اذا اسفر او په سهار چې کله رڼا شي انها لإحدى الكبر چې یقینا هغه یعنی دوزخ له سترو شیانو څخه یو دی. نذیرا للبشر د انسانانو دپاره ویرونکی دی. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر لتاسې نه د هغه چا دپاره چې پرمختګ غواړي یا وروستی کېدل. كل نفس بما كسبت رهينة هر کس په خپلو کړو کې ګرو دی إلا أصحاب اليمين پرته له ښي لاس والاو في جنات يتساءلون چې جنتو کې به سره پوښتي عن المجرمين د مجرمانو په هکله ما سلككم في سقر چې دوزخ ته څه شي ننویستلی قالوا لم نك من المصلين هغوی به وایي موږ له لمونځ کوونکو څخه نه وو ولم نك نطعم المسكين او نه مو مسکین ته خواړه ورکول وكنا نخوض مع الخائضين او غلط بحث کوونکو سره یو ځای موږ هم بحثونه کول وكنا نكذب بيوم الدين او د جزا ورځ مو دروغ ګڼله حتى أتانا اليقين تر دې چې هماغه یقیني شی راته راغی فما تنفعهم شفاعة الشافعين نو بیا به د سپارښت کوونکو سپارښتنه څه ګټه ور ونه رسوي فما لهم عن التذكرة معرضين نو په دې خلکو څه شوي چې له دې نصیحته مخ اړوونکي دي كأنهم حمر مستنفرة دوی لکه ترهېدلي خره داسې دي
فرت من قسوره چې لزمري تښتېدلې وي. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة اصلا دوی هر یو غواړي چې خاص پرانیستي لیکونه ورکړی شي. كلا بل لا يخافون الآخرة هیڅ کله نه، په اصل کې هغوی له آخرت نه ویریږي. كلا إنه تذكرة هیڅ کله نه، دا قرآن خو یو نصیحت دی. فمن شاء ذكره نو چې د چا خوښه وي درس دې ترې واخلي. وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. او دا خلک څه درس نشي اخیستلی پرته له دې چې الله وغواړي. هماغه د دې وړ دی چې ترې ویره وشي او هماغه د بخښلو اهلیت لري. القیامه مکی صورت دی او 40 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر رحم کوونکی الله په نامه. لا اقسم بيوم القيامة زه د قیامت په ورځ قسم کوم. ولا اقسم بالنفس اللوامة او زه په ملامتونکي نفس قسم کوم چې موږ انسان هرومرو بیا را ژوندی کوو. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه آیا انسان ګمان کوي چې موږ به یې هډوکي راټول نه کړو؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. ولې نه؟ موږ خو پر دې هم وسمن یو چې د هغه د ګوتو سرونه هم سم برابر کړو. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. خو منکر انسان غواړي چې وړاندې هم بېخاره بد کارونه ترسره کړي. يسأل أيان يوم القيامة. ځکه خو د انکار په ډول پوښتنه کوي چې کله به وي هغه د قیامت ورځ. فإذا برق البصر. نو کله چې سترګې خړې شي. وخسف القمر. او سپوږمۍ توره شي. وجمع الشمس والقمر. او لمر او سپوږمۍ یو ځای کړی شي. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. په هغه ورځ به دا انسان ووایي د تیښتې ځای چیرې دی. كلا لا وزر. د الله له طرفه به ورته وویل شي نه نه د پناه ځای نشته. إلى ربك يومئذ المستقر. هغه ورځ یوازې ستا د رب لور ته د تمېدلو ځای دی. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. په هغه ورځ به انسان په مخ کې وروسته ټول کړي عمل خبر کړی شي. بل الإنسان على نفسه بصيرة. بلکې لا انسان به خپله هم په ځان خبر وي. ولو ألقى معاذيره. که څه هم ډېر عذرونه وړاندې کړي. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. ای رسوله ته په دې قرآن سره ژر ژر ژبه مه خوځوه چې بیړه پرې وکړې. بېشکه د هغه جمع کول او پرتا لوستل یې زموږ پر ذمه دي. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. نو کله چې هغه موږ د جبرائیل په واسطه در باندې لولو بیا یې ته ورپسې لوله. ثم إن علينا بيانه. بیا یقینا د هغه څرګند بیانول هم پر موږ دي. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. واورئ ای کافرانو اصلا تاسې بیړنۍ شئ یعنی دنیا خوښوئ او آخرت پرېږدئ. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
په هغه ورځ به ډیر مخونه تازه وي د خپل رب لور ته کتونکي ووجوه يومئذ باسرة او ډیر مخونه به هغه ورځ بدرنګه وي تظن أن يفعل بها فاقرة ګمان به کوي چې ملاماتونکی چلن به ورسره وکړی شي كلا إذا بلغت التراقي واورئ کله چې سا مرۍ ته ورسیږي وقيل من راق او د ناروغ پالونکو لخوا وویل شي څوک دم چوف کوونکی شته وظن أنه الفراق او انسان ګمان وکړي چې همدا بیلتون دی والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق او پنډۍ په پنډۍ پورې ونښلي هماغه ورځ به ستا د رب لور ته روانېدل وي فلا صدق ولا صلى خو بیا هم انسان نه باور وکړ او نه یې لمونځ ترسره کړ ولكن كذب وتولى بلکې حق یې دروغ وباله او مخ یې واړاوه ثم ذهب إلى أهله يتمطى بیا په ډیره لویي خپلې کورنۍ ته ولاړ أولى لك فأولى تا لره بربادي ده هو تا لره بربادي ده ثم أولى لك فأولى بیا واوره تا لره بربادي ده هو کې تا لره بربادي ده أيحسب الإنسان أن يترك سدى ایا انسان دا غني چې خوشي چټي به پرېښودل شي ألم يكن نطفة من مني يمنى ایا هغه د منی او څاڅکی نه و چې د مور په رحم کې څڅول کیږي ثم كان علقة فخلق فسوى بیا د وینې یوه ټوټه شو نو جوړ او سم یې برابر کړ فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى بیا یې له هغه نه جوړه پیدا کړه نارینه او ښځینه أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ایا هغه په دې قادر نه دی چې مړي را ژوندي کړي الدهر مکی صورت دی او 11 آیتونه لري بسم الله الرحمن الرحيم د ډیر مهربان ډیر رحم کوونکی الله په نامه هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ایا پر انسان د زمانی یو داسې وخت نو راغلی چې هغه هیڅ د یادېدو شی نه و إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انسان خو یقینا مونږ له یو ګډ شوي څاڅکي پیدا کړ چې وی ازمایو نو هغه مو اورېدونکی لیدونکی وګرځاوه إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا مونږ لار ورښودلې ده نو اوس به یا شکر ویستونکی یا به ناشکره شي إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا بېشکه موږ د کافرانو د پاره زنځیرونه زندۍ او لمبه وهونکی اور چمتو کړی إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا بېشکه نیکان به جنت کې له داسې جام نه څښاک کوي چې ګډون به یې کافور وي عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا او له یوې داسې چینې به یې څښي چې د الله غوره بندګان ورڅخه څښي
او چیرته یې چې غواړي په اسانۍ به یې بهوي. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. دوی نظر پوره کوي او له هغې ورځې ډاریږي چې د هغې شر هر طرف ته خپور وي. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. او د الله په مینه مسکین، یتیم او بندي ته خواړه ورکوي. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. او هغوی ته وایي موږ یوازې د الله په رضا خواړه درکوو، نه له تاسې بدله غواړو او نه مننه. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. موږ یقینا د خپل رب له طرفه د یوې مخ بدرنګه کوونکې اوږدې ورځې عذاب نه ویریږو. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. نو الله به داسې خلک د هغې ورځې له شره وساتي او تازګي او خوښي به ورکړي. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. او د صبر بدله کې به جنت او ریښمین لباس ورکړي. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. هلته به پر تختونو تکیه وهلي ناست وي، نه به د لمر ګرمي پکې ویني او نه د ژمي سخت ساړه. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. او سیوري به یې ورباندې رانږدې او میوې به یې راټیټې شوي آسانه وي. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. او پر هغوی به د سپینو زرو لوښي او د شیشو ګیلاسونه ګرځول کیږي. شیشې هم د سپینو زرو چې سمبالونکو به سم په اندازه ډک کړي وي. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. او پر هغوی به هلته داسې جامونه څښل کیږي چې سونډ به ورسره ګډ وي. دا په جنت کې یوه چینه ده چې سلسبیل بلل کیږي. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. او پر دوی به همیشنی هلکان د خدمت لپاره ګرځي را ګرځي. کله چې ته یې ووینې د خپرو ورو ملغلرو ګمان به پرې کوي. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. او چې ته هرې خواته ګوري هلته به سراسر نعمتونه او لویه پاچایي ویني. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. پر هغو به د شنو نریو او پریړو ریخمو جامې پرتې وي. د سپینو زرو باهوګان به ور واچول شي او د هغوی رب به ډیر پاک شراب ورباندې وڅښي. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. او ورته ویل کیږي به چې بېشکه همدا ستاسې بدله ده او ستاسې هلې ځلې د قدر وړ دي. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. یقینا همدا موږ پر تا باندې قرآن کرار نازل کړی. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. نو ای رسوله د خپل رب حکم ته صبر کوه او له دوی نه د هیڅ یو بد عمله او ناشکره خبره مه منه.
واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا او سهار ما شام د خپل رب نوم یادوه او د شپې هم سجده ورته کوه او تسبیح یې وایه د شپې په اوږدو کې إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا یقینا دغه خلک د دنیا بیړنی شی خوښوي او هاراتلونکي درنه ورځ تر شا پرېږدي نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا دوی خو مونږ پیدا کړي او مونږ یې اندامونه بندونه ورټینګ کړي او کله چې مونږ غواړو بدل کې به نور د دوی غوندې راولو إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا بېشکه دا یو نصیحت دی نو د چا چې خوښه وي د خپل رب په لو ته تلونکې لار دې ونیسي وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما او تاسې نشئ غوښتی څو چې الله ونه غواړي یقینا الله ډیر پوه د پراخ حکمت څښتن دی يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما چاته چې خوښه شي خپل رحمت کې یې داخلوي او ظالمانو ته یې دردونکی عذاب چمتو کړی المرسلات مکی صورت دی او 50 آیتونه لري بسم الله الرحمن الرحیم د ډیر مهربان ډیر رحم کوونکی الله په نامه والمرسلات عرفا پرله پسې لیږل کېدونکو بادونو باندې قسم فالعاصفات عصفا بیا په سختو توپاني چلیدونکو باندې قسم والناشرات نشرا بیا د وریځو خپرونکو بادونو باندې قسم فالفارقات فرقا بیا د حق او باطل په بیلونکو پرښتو باندې قسم فالملقيات ذکرا بیا د نصیحت پر راښکته کوونکو باندې قسم عذرا او نذرا چې د عذر غوښتنې یا ویریدنې سبب شي انما توعدون لواقع بېشکه څه چې در سره وعده کیږي هغه خامخا پیښیدونکي دي فاذا النجوم طمست نو هغه پیښه به هغه وخت وي کله چې ستوري تت کړی شي واذا السماء فرجت او چې آسمان څیرې کړی شي واذا الجبال نسفت او غرونه میده میده والوزول شي واذا الرسل اقتت او رسولانو ته د راغونډېدو وخت وټاکل شي لأي يوم أجلت ليوم الفصل که څوک پوښتنه کوي چې کومې ورځې ته دا کار ځنډول شوی دی ځواب دا دی چې د پریکړې ورځې ته وما أدراك ما يوم الفصل او ته څه خبرې چې د پریکړې ورځ څه ده ويل يومئذ للمكذبين په هغه ورځ به د حق دروغ ګڼونکو ته لویه تباهي وي ألم نهلك الأولين ایا موږ لومبني نه دي تباه کړي ثم نتبعهم الآخرين بیا به وروستني هم ورپسې کوو كذلك نفعل بالمجرمين موږ په مجرمانو هم داسې کوو
ويل يومئذ للمكذبين په هغه ورځ دروغګڼونکو دپاره لویه تباهي ده. ألم نخلقكم من ماء مهين آیا تاسې مو له سپکو یعنې خوارو اوبو نه یاست پیدا کړي؟ فجعلناه في قرار مكين چې هغه مو بیا یو خوندي ځای کې وساتلې. إلى قدر معلوم تر یوې ټاکلې مودې پورې. فقدرنا فنعم القادرون بیا مو اندازه کړ نو ګوره مونږ ښه اندازه کوونکي یو. ويل يومئذ للمكذبين تباهي ده په هغه ورځ د رسول دروغګڼونکو لره. ألم نجعل الأرض كفاتا آیا مونږ ځمکه راغونډونکې نه ده ګرځولې؟ أحياء وأمواتا د ژوندیو او مړیو لپاره. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا او په هغې کې مو جګ جګ غرونه پیدا کړي او تاسو ته مو خوږې اوبه درڅښلي. ويل يومئذ للمكذبين د حق دروغګڼونکو لره به په هغه ورځ تباهي وي. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون دوی ته به وویل شي ځئ اوس د هغه شي لور ته چې تاسې دروغ ګاڼه. انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب ورځئ دریو څانګو ولا سیوري خواته. لا ظليل ولا يغني من اللهب چې هغه نه سیوری کوونکی دی او نه د لمبو مخه نیسي. إنها ترمي بشرر كالقصر هغه د ماڼۍ غوندې لوی بڅر کې غورځوي. كأنه جمالة صفر لکه چې هغه ژیړ ژیړ اوښان وي. ويل يومئذ للمكذبين تباهي ده په هغه ورځ دروغګڼونکو دپاره. هذا يوم لا ينطقون هغه داسې ورځ ده چې دوی به پکې غږېدلی نشي. ولا يؤذن لهم فيعتذرون او نه به اجازه ورکول کېږي چې څه عذر وړاندې کړي. ويل يومئذ للمكذبين تباهي ده په هغه ورځ د حق دروغګڼونکو لره. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين همدا د پریکړې ورځ ده تاسې او پخواني مو ګرد راټول کړي یاست. فإن كان لكم كيد فكيدون اوس که څه چل لرئ نو جوړ یې کړئ. ويل يومئذ للمكذبين په هغه ورځ به د حق دروغګڼونکو لره لویه تباهي وي. إن المتقين في ظلال وعيون بېشکه متقیان به سیورو او چینو کې وي. وفواكه مما يشتهون او د خپلې خوښې میوو په منځ کې. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون ورته وبویل شي په خوند سره خورئ او څښئ د هغو عملونو بدله کې چې تاسې به کول. إنا كذلك نجزي المحسنين بېشکه موږ نیکانو ته همدغه شان بدله ورکوو. ويل يومئذ للمكذبين په هغه ورځ به د حق دروغګڼونکو لره ستره تباهي وي.
كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون اے کافرانو خورئ او مزې کوئ لږه موده یقینا تاسې مجرمان یاست ويل يومئذ للمكذبين تباهي ده په هغه ورځ دروغګڼونکو دپاره وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون او کله چې دوی ته وویل شي د الله په وړاندې ټیټ شئ نه ټیټیږي ويل يومئذ للمكذبين تباهي ده په هغه ورځ دروغګڼونکو لره فبأي حديث بعده يؤمنون نو دا خلک لدی بلیغ قرآن وروسته په کومه خبره ایمان راوړي صدق الله العظیم